نن کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته دا طریقه ښایم چې څنګه کولی شو چې خپل جیمیل اکاونټ یا د ایمیل اکاونټ فیسبوک اکاونټ ته ورکړو یعنې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آی ډی ته جیمیل اکاونټ داخل کړئ که چیرته تاسو له مخکې فیسبوک اکاونټ لرئ او تاسو غواړئ چې هغې ته خپل جیمیل یا ایمیل ادرس داخل کړئ او تاسو وکولی شئ چې خپله آی ډي د نمبر په ذریعه نه بلکې د جیمیل او د ایمیل په واسطه خلاصه کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ مینوالو ویډیو درته پیلوم د دې طریقې لپاره به مینوالو تاسو لومړی خپل جیمیل اکاونټ یا ایمیل اکاونټ جوړ کړئ چې مخکې موږ ویډیو پورته کړې وه په دې باندې که چیرته تاسو غواړئ چې د جیمیل اکاونټ زده کړئ چې څنګه جیمیل اکاونټ جوړیږي یا ایمیل اکاونټ څنګه جوړیږي نو تاسو زموږ ویډیوګانو تعقیب کړئ په هغې ویډیوګانو کې ما تاسو ته طریقه ښیلې وه نو کله چې تاسو هغه طریقه زده کړه جیمیل اکاونټ به تاسې لرئ نو لاړ به شئ فیسبوک اکاونټ ته فیسبوک اکاونټ چې کله خلاص کړئ مینوالو تاسو دغه درې ټکې ګورئ دغې باندې به مینوالو تاسو کلیک وکړئ له دې وروسته به ښکته ولاړ شئ دلته تاسو ته مینوالو سیټینګ اینډ پرایوسي راځي تاسو ګورئ سیټینګ اینډ پرایوسي دې باندې به کلیک وکړئ دلته به مینوالو تاسو سیټینګ کلیک کړئ انتظار به وباسئ تر څو نورې افشنې ښکاره شي مینوالو تاسو ګورئ دلته زیاتې افشنې راکړل شوي دي په دې کې به تاسو لومړنی افشن یعنې پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ کله مې چې کلیک کړ دلته ګورئ مینوالو ما خپل ایمیل اکاونټ دلته داخل کړی دی نو تاسو هم کولی شئ دلته خپل ایمیل اکاونټ داخل کړئ زه تاسو ته دوهم اکاونټ ورکوم تر څو تاسو پوه شئ چې څنګه خپل ایمیل آی ډي یا جیمیل آی ډي دلته داخله کړو مینوالو دلته به تاسو دغه دویم افشن ایمیل ادرس دې باندې کلیک وکړئ دلته مینوالو ما اکاونټ داخل کړی دی تاسو کله چې دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته آډ ایمیل ادرس لیکل شوی وي خو ما دلته ښکته آډ ایمیل ادرس لیکل شوی دی زه به دې باندې کلیک وکړم کله مې چې کلیک کړ دلته ګورئ مینوالو لومړی آپشن کې تاسو ته وایي چې خپل د ایمیل آی ډي داخله کړئ نو مینوالو ته به تاسو ایمیل آی ډي ورکړئ زه خپله ایمیل آی ډي ورکوم تاسو ګورئ مینوالو دلته ما آی ډي ورکړه او دلته به مینوالو تاسو پاسورډ ورکړئ کله مې چې پاسورډ ورکړ دلته به آډ ایمیل باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ مینوالو دلته لیکلي چې تاسو سیو کوئ یا نه زه یې نه سیو کوم نو دلته مینوالو زما آی ډي داخله شوه نو که چیرته تاسو غواړئ چې دغه آی ډي په دې کې کنفرم هم کړئ کله چې ستاسو آی ډي خرابه شي د دغه ایمیل په واسطه باندې تاسو خپل آی ډي بیا خلاصولی شئ نو دلته به مینوالو تاسو کنفرم ایمیل باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ مینوالو کله چې تاسو دغه ځای ته یوسئ نو دلته به مینوالو تاسو اوس خپل جیمیل اکاونټ ته ولاړ شئ کوم اکاونټ چې تاسو دلته داخل کړ همغه اکاونټ به دلته داخل کړئ نو تاسو ګورئ مینوالو دلته به ماته میسیج راغلی وي میسیج به اوس راشي تر څو کنفرمیشن تاسو ګورئ مینوالو لومړنی ماته میسیج راغلی دی نیو ایمیل ادرس آډ آن یور فیسبوک دلته به مینوالو تاسو ګورئ دلته ماته کنفرمیشن میسیج هم راکړل شوی دی دغه میسیج به تاسو مینوالو را کپي کړئ کله مې چې کپي کړ نو تاسو به هلته دغه میسیج پیسټ کړئ نو مینوالو زه نه غواړم چې دغه اکاونټ داخل کړم دا مو فقط ستاسو د زده کړې لپاره دلته ما ایمیل ادرس ورکړ نو په دې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي په فیسبوک کې داخله کړئ مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ همداشان که تر اوسه تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ موږ دغه شان نوي نوي ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډ کوو نو دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم یا الله